او په دنیا کې د الله د انور سپومې په شان ښکاره کړي یم یا ګڼم ګورې بچي دواګانې مورې زر ده خبره بچي زه تا ته اوسه پورې ولاړه ولې ولاړه بچي ما له تش اوړه واله هم ډېر دي زه به راته ډېرې دواګانې پې کوم د اختر زبرګي ده صرف اوړه راله واله دا وړه تروړه راله واله ما بچي ډېرې دوا بچي ته به خبره کوم بچي وایي اوړه ګرانو اوړه نه نه ته مرض د بچي مونږ ته نشته زه یو بل کار چې کار وکړم هغې ما له ډوډۍ ترکاري راکړي زما یوه لور کور کې ده نورې درې وادرې نو زه به له هغه راوړم زامن دی زه درته وایم کلمه ویم چې زما زامن نشته زما د هغې همزولې لیورزیرې څوک د اوبو کې څوک عربو کې څوک رسالپور کې سرکاري نوکران دي د درې بچو مدد سره نه کوي نه بچې نن سبا څوک چا سره که مدد کوي د ټوله روژه تېره شوه مونږ له یو بل سوداګانې د دې تورو خلکو رولېږلې خانخیلانو کو مونږ له یو لیورزي د عربو دوبۍ نه یو 1000 روپۍ نه دي رالېږلې په رسالپور کې مې لیورزي ښه افسرانو سره ګاډې چلوي مونږ له یو کروړه اوړه نه ده رالېږلې ما درته بابا څه کوي بابا دا مزدوري کوي په سپینه ګیره دی نو چې د میرګو جټکه پې د دماغ راشي بچي کلمه درته وایم پرتوک کې ته میتیازې لاړې شي ګیرکارې په دیاړې بیا نه لګوي زما دا جنازه الله په کافرانو اوچته کړي دا ژبه مې د الله اوچه کړي که زه دروغ دیاړې کوي په سپینه ګیره دی مزدوري کوي یو دا شونډې او ژبه ځان له وچیچي چې د میرګو جټکه پې راشي د خولې نه یې لاړې به وي اوس څه وکړم ته ماته څه وایې اوس ما له صرف لږې غونته پیسې صرف یو 1500 اوړو لره چې زه پې اوړه والم لوڼو له دواګانې به درته ډېرې بیا به چېرته ځي 1500 روپۍ زه به کور ته ځم بچي ډایرکټ به ځې ډایرکټ زه به دلته اوس چینچې کې ستا مخکې زویه کښېنم لارې بچي دا بچي نیکمله لوی کا درجه رې سیوا 15000 درکم نه بیا بچي لارې د دینم درجې سیوا تزویه او الله ته نوکرانو ګرځم ما بچي لارې د دې رشتو مالک الله دې غوړېدلې بازار ته او په دنیا کې د الله د انور سپومې په شان ښکاره کړي یم یا ګڼم ګورې بچي دواګانې به مورې زر ده خبره وایه بچي الله دې باچا بچي دې نشته زامن دې نشته نشته کلمه مې درته وویل بچي چې نشته زه دې بچي داسې وګڼه چې خپل زوی درته مخامخ ناست دی د هر چا د پاسه که ته 1500 روپۍ یادولې که نه خپله مور خوشحاله زه راته خبره کوم مور بچي 1500 نه 15000 نه الله دې د هر چا د پاسه ده 10000 روپۍ له درکوم بچي الله دې غوړېدلې بازار کې بچي زما کوټه پرېوتې ده زه به پې هغې له بلاکونه روړم بچي کوټه دې پرېوتې ده کوټه مې بچي په لوی الله بابر بچي پرېوتې ده او زه به پې له بلاکونه روړم او مونږ اوس روژه کې یو 1500 بلاکه چا زکات کې اخېستي دي پراته دي راکړي نو زه به پې هغې له بلاکونه نور روړم بیا داسې کار کوه مور چې غوړېدلې باچا شي نو د ټول جهان سردار شي بچي او الله دې په آخر او په دنیا د هر چا د پاسه که بچیا الله دې د هر چا د پاسه که بچیا مورې الله دې په دنیا کې د انور سپومې 10000 روپۍ مې ته یادولې 10000 نه دا 150 روپۍ دي الله دې بچي په دنیا کې د انور سپومې دا ځان سره کا دا ځان سره کا زر ته خبره زر ته خبره دا 200 روپۍ دي ښه بچي دا اختره پورې په دې باندې ستا خرچه هم کېږي څه کېږي پېزویه زما دونه خرچه نشته زه یو ګزاره کوم بچي ښه خپله کمره هم پسې ما کا الله دې غوړېدلې بازار ته بچي اوس لاړه شه کور ته ګرمي ده دا ماته تا الله یو فرښته نن دلته راوستی ستا بچي یم اے مجدا سم بادشاہی د بے وسو مسیحائی تا غریبو د سر سورے السلام علیکم هوا څنګه خی پهله راته دا ووایه چې ما دې ګاډي ته ولې داسې نیغ نیغ ګورې ما چې دا ګاډی وځي څوک به څه راکړي تاسو یې څوک به څه راکړي دا ته څه خرڅې دا آیسکریم خرڅي آیسکریم خرڅې مزدور مزدور دی زوی دې معذوره دی څه چل دی پې ډاکټر نے مجھے هغه ستنو ولوالي هغه خراب کړی سره کړی الله دې صحت ورکړي امين اوس ته څه کوې ولې خفه ولاړې بدې مې پوهېږه خفه ولې ولاړې بس هم نه اوس یې نه خفه ولې دا خو الله طرفه یې که نه امتحان یې که نه
نو وګوره واز الله پاک د بسوال کو کنه الله دې مونږ په امتحان کې پاس کی آمین امين وایا آمین دې کې سور به غړي دې کنه شو کله شر باندې کله بکاته شو کله بکاته اته 100 روپے اجي نن دې سو غړي نه هم نه خاط موږ ملمانه یو هغه شو دوه راغلو دلته هم شو ویری کنه شاته نو موږ هلته چې مونږ کلا ما خود ته وی دا بابا بلدی زی دا گاډي ولاړه دا یو کپ چیرې باندې چرته اوس کلا موږ باندې یو درې کپ 25 کلی شي زما په دې نشته پور دلته نشته نه کنه مزابات کې لری دی مزابات होटल के राबान उसका करा تعال مو بس کې سکیرا باندې होटल تر سره زی کو د होटल د چو پیسې راکته ځان سره سره دا ټول رقم بوزي سیکل و بوزي ګرانه به د چو پیسې را مو होटल کې उसको چیک اپ پسو دا اسه سن وړي درې کسان یو نیم سل راځه دوسو ودې راغلې ټول عالم نه یو نیم سل مو درې کسان یو بس دا یو نیم سل ډیری دي صحیح ده خپه خو به نه کنه ما ولې خپه یو پس نه خپه او ور ما خدا خبر ورا کاکا یو کار کوه دې کې 200 روپے غټي دې که ما ته شر انسان کله اته 100 روپے ته پاتې کیږي چې نو د 15000 پاتې شي نو څنګه وي بس تاسو څنګه وي خبري خبري بیا به یو کار کې کنه نن ته ډېر ستړی یم ماته دا خیال ستړی وي کنه او خپه مې وي دا څه کار بوږي کاکا دا 500 روپے نه لیدا دا ستنن مزدوري شو به بهشتره وړو مور دشته دا وړو د مور په سپیشلی سکوه تا ته به وړو مور هیته ولې وخت را لې ته به نن مې داسې مزدوري کړې را کنه چې ما خلاصه کې 15000 مې پکې تاله غټلې دا 500 روپے پکې د بیبي الله دې خدای امين اوس نه اوس یو کار وکړه کاکا دا چې کوم چوله دې کوم پیسې مونږ راکړې کنه په دې دا شو چې بس مونږ چوس کړه نه 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 دې خامخې والا واه بل بیا ردی په بدل کې یو بل کار کوو ما نه یو نور دی کې پریوته مارا پیدا کو تا به مو چوس کلا په دې بدا سي کارو کې فروټ بواله او هغه مازور زوی چې تا کم چې زوی مازور هغه ته به یو ور دی راغلی او دا فروټ لري ګری په دې پیسو باغله فروټ یو سمرا در بدر اوس بدا سي کارو کې سیدا گاډي روانه دا چې رچا نه روانه کړي هغه ته به ودرې ورته به نن زما چټي دا وې سبب ورو دا یو ورځ ته به سره تیرا کی هغه مازور زوی دی نه دی هغه سره بغب شو پولېږي او سبا روزه سبا بیا الله شته صحیح ٹھیک جو کرا الله فوان الله فوان الله فوان الله فوان الله